اردوغان وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت په کاري دایرې امریکا سره موافقه وشوه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د متحده ایالاتو سره د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې په څرنګوالي موافقې ته رسیدلي دي. ښاغلي اردوغان ویلي چې د ترکیې او امریکا د دفاع وزیرانو تیره ورځ په دې هکله په ټلیفون خبرې کړې دي. اردوغان ویلي د ناټو او امریکا سره د ماموریت په کاري صحیح خبرې وشوي. په دې برخې خبرې هم وشي چې موږ څه منو او څه نه منو. ترکیې ژمنه کړې وه چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تیره میاشت په بلجیم کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن سره هم په دې هکله د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د عمومي غونډې په یو فرعي غونډه کې خبرې وکړې. واشنګټن د دې ملاقات نه وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو لپاره د ترکیې د ښکاره ژمنې ستاینه کړې وه. د کابل نړیوال هوایي ډګر د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو او خیره موسسو د کارکوونکو د لپاره د وتلو مهمه لار ده. اندېښنه دا ده چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به ښایي دا ډګر د طالبانو لاس ته ورشي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې ټاکل شوې وه چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان نه د سپټمبر د میاشتې تر 11 نیټې د افغانستان څخه وځي. خو ښاغلي بایډن تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو وتل به د اګست د میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.